هر څوک د مصنوعي ځیرکتیا د جادو په ډول کړنو اړوند غږیږي، خو د دې شور او ولولې تر شا داسې پټې ستونزې دي چې کم خلک یې یادونه کوي. AI اپلاید چینل غواړي چې تاسو له دې شور څخه وباسي او د مصنوعي ځیرکتیا په اصلي کارولو مو پوه کړي. ټول پوهیږو چې مصنوعي ځیرکتیا حیرانوونکې اسانتیاوې برابروي، له اسنادو لنډولو نیولې تر برېښنالیکونو، ژباړو او د انځور او ویډیوګانو جوړولو پورې. خو د مصنوعي ځیرکتیا کارول او په دې کې ځواکمنتیا ترلاسه کول دوه بیل شیان دي. موږ به تاسو ته دا توپیر په عملي توګه وښایو. راځئ چې د سکې بل مخه وګورو. مصنوعي ځیرکتیا ډېر وختونه د واقعي نړۍ له شرایطو بې خبره وي. کلتوري او د ورځني ژوند فعالیتونه له پامه غورځوي او په دې ډول هغه تجربه چې بې خنډه معلومیږي شاید په ناببره ډول ډډې وړې شي. په دې پوهېدل چې مصنوعي ځیرکتیا چیرته خطا کیږي د دې په سمه کارونه کې لومړنی ګام دی. موږ تاسو ته د مصنوعي ځیرکتیا اړوند ګټور ټکي په ګوته کوو. آیا پوهیږئ چې مصنوعي ځیرکتیا نه د ګټې اخیستنې په بهیر کې د ګام په ګام فکر وکړه جمله ورزیاتول د دې دقت 40% ډیرولی شي؟ یا دا چې څرنګه له ساده خطي انځورونو څخه په څو ثانیو کې یوه سینمایي صحنه جوړ کړئ؟ دا هغه ټکي دي چې ستاسو پټ استعداد ښکاره کوي. دا ویډیو زموږ د چینل په تړاو یوازې یو عمومي انځور وړاندې کوي. په راتلونکو برخو کې موږ تاسو ته عملي لارې چارې، تخنیکي رازونه او ګام په ګام لارښودونه ولرو ترڅو دا وسایل ستاسو د سیالۍ په ځواک بدل شي. مصنوعي ځیرکتیا دوه مخې توره ده چې هم لوی ګټې او هم ویجاړونکي زیانونه لري. نو باید ترې ونه وېرېږو، دا باید وپېژنو، ویې ننګوو او سمه لار ورته وټاکو. که غواړئ چې د مصنوعي ځیرکتیا نه با هدفه او آګاهانه ګټه واخلئ، زموږ چینل خوښ کړئ ترڅو له همدې شیبې دا ګټور سفر پیل کړئ.